سړي کور کور ته رسي ته چې فکر ونه کې ماله ته دا یوم بسې هغه ورته یې ماته سوی زه خو د دې سپیکرو والی یم پرون مې دا لطیفه دوبۍ کې کړې وه یو سړی د لاهور نه ته د پنجاب والی و پېښور ته ته نو په خپل سیټ ناست و په بل باندې خپې ورچولې وې نو چې څوک په وروخته نو هغه ډېر زیات غټ و جو کم یو کس په وروخته که نه ریل ګاډي ته نو ده به ورته هټو مجھے نہیں جانتے کہ میں کون ہوں نو هغه سړی به ته یارې دی خوا شو بیا به چې بل سړی وروخته هټو مجھے نہیں جانتے کہ میں کون ہوں اخره کې چې دا ټک نه راوړېدو د پښتنو علاقې ته شو یو پښتون وروخته هغه خو هم سمه باډي وه چې څنګه وروخته دی ورته هټو مجھے نہیں جانتے کہ میں کون ہوں هغه ورته مټې رونغښتې وایي تو کون ہے ده ورته میں بیمار ہوں که نه لاول با د ماسټر علي حیدر په موسیقۍ کې یو ښکلې غوندې د پښتو د سیمې یو ښایسته نغمه ماسټر علي حیدر یو ښکلې نغمه د میلو پورې خبر را یاده شوه زمونږ کلي کې یو سړی و په خدای کې نو که هغه اووه ښځې کړې وې او څلېرې شی بچي و 24 بچي و نو هغه میلې ته بوتلل نو هغه ټکټونه چې وله واغېستل نو هغه میلې والا ورته وایي دا ستا ټول بچي دي وایي یو نو ظالمه ما به دا میلو دروستی و دوی له دې ولې تکلیف درکړو دا خو د غونډ تمبو په یو ځای ما ته ډک کړ دغسې یو سړي بل سړي ته وایي څه ټیم دی نو هغه یوه ګړی د یو جیبه راویسته او بل یې د بل نه راویست بیا ورته وایي یوه نیمه ده نه ورته وایي یاره که یوه ګړی کې دې ولې نه کتل وایي مړه دی یوه کې د منټونو ستن نه و دی بله کې د ګنټو نه وه دا رکشا ډېر پرمیش سټارټ شو بیا بند شو خو چې کله ولا پلاک پاک کې هغه کیک ولا راکاږي بیا چې د پېښور کې چاړی باندې خیږي په پول باندې رکشا زړه وي یا پکې یو سورلی زیات وي نو بیا داسې کې وای 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 ګرانو ملګرو چې وایي نصیب به مې شي کله د اشنا د واده روجې بې درېغه یې خوړلې دي زما د واده روجې او کیمره یې د وي سي آر ورته په سر باندې نیولې نو اوس چا نه څوک خوړی نه شي په غلا د واده روجې زما خو نور څه نشته زه خو دلته ډېر ځم راځم خو دغه یو تجربه مې ده د شاعرۍ چې هر هغه ګانې چې هغه په هره ژبه کې او انشاءالله ما ورپسې لکۍ تړلي نو بل شاعر به رانه په پاکستان په خپل پښتونخوا کې هغسې رنګ پې نه خېږي لکه دا یوه ګانه دغه ویلی ګلنار بیګم هغه نه درځي په لا زلفې زما
نو مای طلبه هلک نه میرا وسا بوډا بشي طلبه هلک نه میرا وسا وا بوډا بشي او تیر چفانی شیوایا سنگا سنڈا بشي تیر چفانی شیوایا سنگا و سنڈا بشي او طلبه هلک نه میرا وسا بلا واپسې مې جوړه کړې ده دا داسې بې سازه راته ګوره د پښتو اردو ته ګوره میلاولو ته لکه دا د اردو ګانه ده لا زه یم ستا لیلا وای ته مې درخوشه زه به ستا شمه دم خانه لیلا ته مې درخوشه زه به ستا شمه دم خانه لیلا لیلا زه یم ستا لیلا د مامونې شیر علم بېګناه سر که قلم د مامونې شیر علم بېګناه سر که قلم په شیطانې باندې شوم را د تماکو په چیلم په شیطانې باندې شوم را د تماکو په چیلم کورې شوران لیلا کورې شوران لیلا لیلا زه یم ستا لیلا نو مومن خان شیرینې چرته پل کې خوړلې نه پټټوانو ځانګل نه بیتي کې خوړلې اوس شوه یاري د سټیډیم باغ ناران لیلا اوس یارانه کې خبره اورې که نه مخکې به په یا دوستانه کې درې کسه لګېدل لکه هلک او جینۍ به دوستانه و نو منځ کې به یو کس ته هغه ته به دلال وي یا به ورته ریبار وي اوس هغه کټ شو اوس په ټیلیفون وایي هیلو او د باغ ناران کې مرازه دا یو پیښه خو ما مخکې دلته کړې وه دا د ټریفک دا ډیوټي ډېره سخت دی دا ټریفک والا چې ساره ډیوټۍ ته روځي او د چوک کې ودرېږي نو ټول روډ یې په مخ اغشتي یې شي نو هغه چتری غوندې په روډ باندې هغې ته ورلاندې ځي نو بیا او ده پې خیال شي بل دا چې څوک راوړي او څنګه نوې والي که نو سوچ یې ورکړي نو داسې تاویږي خو چې یو دوه میاشتې وچلېږي نو بیا وایي خو چې دا کاله پورې خبر ورسي نو بیا ته به یې وړختړه دی ته به یې کتې په مانځه ناست دی هغه ښکلې کمپیرنګ چې ما سره کومه ملګرې کوي هغې ته به ډېر دغه ورکوئ داد ورکوئ ډېر لاسونه به ټوپړه کوئ په فلمونو کې چې کله پروګرامونه لکه پاټونه کېږي خو ټول د پنجاب والا اردو والا پکې کار کوي او بنده ته پښتو ښکاري چې دا خو پښتو کې لګیا ده نو هغه شاته ډبینګ چې کم کوي هغه دا جینۍ ده راځي ستاسو په درون استقبال کې د لاسونو پړقا کې خورشید جهان مننه چې تاسو ماته دومره دروند هرکلی راکړو خو چې څومره هرکلی تاسو دته ویلی وه هغه مو ماته ونه وی ماته خو داسې ښکاري چې د آلین خلک د سړو سره زیاته مینه کوي او د ښځو سره کمه والله تا سره ډېره مینه ده خیر دی زما ستاسو نه هېڅ ګیله نشته هسې یو خبره کوم خورشید یو منټ زما خپل قسمت خراب دی داسې راته ښکاري چې نصیب کې مې اشنا نشته داسې راته ښکاري چې نصیب کې مې اشنا نشته زه یم بدنصیبه ما سره مینه د هېچ چا نشته ټول په تمه دي او ته ویلی چا نشته هسې یو تپوس کوم تا خو واده هسې هم نه دی کړی که نه نو واده خو به خامخا کې اوره جینۍ چې پېغله شي ودېږي نو که زه میک اپ وکړم نو څه دی خیال دی زما مشاهده به دی بیا خوښوي که نه
کنه زه نیم خوښ نو دا څومره محفل کې ښکلې ښکلې پښتانه نن راغلي زموږ د محفل ته خیر دی دې کې څوک چا باندې ګوته کېده او ما ته غوږ کې پټ ووایه داسې مه وایه مړه ما ته شرم راځي تا ته به غوږ کې پټ پټ ویم بیا بېرته دوی ته ووایې نه 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 ویم ورته ووایه اوس روپۍ ودې ګټله دې دپاره یوه خبره کوم ګیره دې چچ کړه راته ګورې ګیره دې چچ کړه راته ګورې د ظالم زویه لیونۍ در پسې شومه دا راته وایي بلاره وایي عجیبه سړی وایي سر مې شته کالي نشته لاسونه شته بنګړي نشته خپې مې شته سپلې نشته ما ورته زما چې جیبونه شته او پیسې نشته میراوسه څنګه دې خوښه ده دوی خو هم ډېر خوشحاله دي ما ته خو داسې ښکاري چې د کور نه خوشحاله راغلي مزید یې نه خوشحاله و نو د دوی د خوشحالۍ لپاره به اوس یو ښکلې د بلوچستان د سیمې یو ښایسته سندرغاړې راوغواړو تاسو به هغې ته ډېر دروند او غټ استقبال ورکوئ د پښتو چې هر ګلوکار راځي هغې ته به لاسونه پړکوئ په هغې ډېر زیات خوشحالېږي نو راځي څه شوه زما کور ودانې نشته دا سړی کلي ته ټیلیفون کوي هلو السلام علیکم یو موبایل راکړئ که نه لږ خو نه دي د سره چراغ دین خبرې کوم پاکستان نه هلو आवाज نه درځي ته ګوره پیسې درځي او आवाज نه درځي نه نه پاکستان کې ګرانی نشته څوک وایي چې ګرانی ده خلک خطونه درلیږي د ځانه لیکي قسم په خدای کې پاکستان کې پوټې ګرانی شته ته راشه د پیښور نشتل خال کې وګوره په سینماګانو کې وګوره د 500 روپو غوښه کور ته نوړي او په 300 د ډمو ټیکټ لي او بارانونه شي او نور رواني نه دی کړی بس هغه چنه زمونږ غورځېدلې د نور خیریت دی ابې یا د ابیم کوی ته غورځېدلې د نور خیریت دی او ریشما په چرګوړي گزار کو بابا په سر ولګېد او نو سترګه یې بوقه راوتلې د نور خیریت دی او لالا وخولتلو کمر پې راغی نو ملا یې درې ځایه چقېدلې د نور خیریت دی او زوی د سکول تله په لار اکسیډنټ وکړ او نو د سا په سر ټیر ختلې د نور خیریت دی او رښتیا یو ځای بل د خوشحالۍ په دواړو غوږو دا ساده سړي نه دا چې ټیلیفون کوي ښه درځم ولې دې بله میاشت کې که نه ما ته هم کار میلاو شوی دی کار ښه نه دی خو تنخیه ښه ده مړې دلته هټلر سره نوکر یم دغه کې کلي کې یو شپږ کوټګۍ دي په هغې مقرر کړی چې څوک او دسماتې لذیذه لوټه کې اوبه ورکوم اوس یو ښکلې ښایسته سندرې دپاره ستاسو دروند استقبال کې سیمې سره تعلق لري ګوره کابلیان دي او که پیښوریان دي که کوهاټیان دي که بلوچیان دي چې پښتو ژبه وایي نو ټول یو پښتانه دي مونږ ما بیګام دا خبره کړې مونږ چې پاسپورټ جوړو نو هلکه پکې افغان لیکو که نه لیکو قوم افغان هر سړي لیکي که نه دې نه معلومه ده چې مونږ ټول یو پښتانه یو افغان یو نو یو را سره بیګا په جګړه شوی یو مولانا صاحب لګیو چې تاسو وګورئ خلکو سپومې ته وختلو جزونه پکې کوس کماوې دا دروغ دي زه یې نه منم مې که دوی هلته رسېدلي دي او پکې ماجر لیدلي وو مې د دنیا داسې ځای نشته چې د الله په فضل سره پښتون ورته نه دی رسېدلی نو د کابل د سیمې سره تعلق لري یو ډېر ښکلی ښایسته اواز او ښکلي شهزاده زلمې ستاسو د لاسونو پړقا کې په دروند استقبال کې راځي محمد الله کټوازي
څه نه مخکې اول ټولو حاضرینو مسافرو ته هرکلی وایم خدای دې وکړي چې ټول روغ او جوړ یاست. ګرانو حاضرینو تاسو ته خوښیږي سندرې نورو سندرغاړو وویلې او نور سندرغاړي هم پاته دي. زما دغسې ښې سندرې نه دي زده خو خیر چې څه مې زده دي هغه به درته ووایم. خدای پاک دې وکړي چې زما آواز او ساز سره برابر سي خو بیا هم په پای کې ستاسو خوشحالي د خدای څخه هر وخت غواړم. ودستا تصویر میں پولی موکنو وذکا کلونوی او بیدی دنتی روما وذکا کلوننو او بیدی دنتی روما ومنزل می ډکل ګلانو وی وپردی وطن دنو او پچاو شندم ګلونه وپردی وطن دنو یو پچاو شندم ګلونه یار می جای و پاتا سنا زمون کډیل منتظنا دی می ارمادا یار می جای و پاتا سنا زمون کډیل منتظنا دی می ارمادا یار می جای و پاتا سنا زمون کډیل منتظنا دی می ارمادا ونن می راست سترګه راپیږنو و ګمان می کیږي نو او یار په لارې به راځي نه و ګمان می کیږي نو او یار په لارې به راځي نه وغما زورک سي ارمانی وی اشنا می مور پو دیدن سینا زمن کور پسی سیا پخلا کما وسپی پتا تورش پکی چی تا پیدا کم وسپی پتا تورش پکی چی تا پیدا کما زمن کور پسی سیا پخلا کما وسپی پتا تورش پکی چی پیدا کما وسپی پتا تورش پکی چی پیدا وکش کی بی بندی پو کی متوائنو
د خپل ځان په ګرهي ورکړی ونه وږي ډریورو یارې مه کړئ نو و د ډریورو او ګاډۍ لوډ ولاړې دي نه ستا دې راتلو لرله سترګې غړومه مسافره وای وای بیا به کله راسي دې زړه سره او بیا به کله راسي ستا دې راتلو لرله سترګې غړومه مسافره وای وای بیا به کله راسي دې زړه سره او بیا به کله راسي غزل فرمایش یې کړی ده خو خیر نوم یې نه اخلم او ډېره دا زما غزل خوښ ده او دا د ټولو حاضرینو فرمایش ده دیا شو کانو زړه دې وړی له کوږله په کندې وي مسته ورباله دیا شو کانو زړه دې وړی له کوږله په کندې وي مسته ورباله و دیا شو کانو زړه دې وړی له کوږله په کندې وي مسته ورباله وربلدي نیم کلی تباکو په تندې وي مسته ورباله وربلدي نیم کلی تباکو په تندې وي مسته ورباله چې سیخه کې پکې ټومبې دادې لا بله په تندې وي مسته ورباله و چې سیخه کې پکې ټومبې دادې لا بله په تندې وي مسته ورباله و دې عاشقانو زړه دې وړی د کوږله په تندې وي مسته ورباله وربلدي نیم کلی تباکو په تندې وي مسته ورباله ولو کورتې کې سره مې زړه ځي په تندې وي مسته ورباله چې وزنګېږي په سپین مخ کله ناکله په تندې وي مسته ورباله و چې وزنګېږي په سپین مخ کله ناکله په تندې وي مسته ورباله و دې عاشقانو زړه دې وړی د کوږله په تندې وي مسته ورباله ودا دې په خپله په ځان کړي په تندې وي مسته ورباله ودا دې په خپله په ځان کړي په تندې وي مسته ورباله تاسو ته پته شته چې دا شعر چا جوړ کړی لکه وازه یا ګیله مه کوه د بله په تندې وي مسته غاړې او سندرې واورېدې غاړې م ترې واورېدې خو غاړه یې در نه کړه خیر دی که نه نو یو مهرباني وکړئ چې په دې ګیټونو باندې بیخي بې بدې ډزار مه کوئ ځکه چې دا خو پردي هوټل دی بیا خو مانګ سره دونه پیسې نشته چې دې یوې تنبې تاوان ورکړو نو بس مهرباني وکړئ چې کوم چاته ځای میلو وي خو میلو د چیني نو بل دغلته لږ کړی هو جاؤ
دا شکر ده چې مال دا اردو راځي مال بي بي سي والا راغلی ما ته ستا تعلیم څومره دی نو ما ورته ما چې 14 پاس کړو بیا مې 10 امتحان ورکړ وای دا وایي په خدای کې نو که ما په اتم کې سم ریکارډ او ټیپ ریکارډ مات کړی دی کنه اته ځله چې یو سړی اتم کې پیل شي نو بس دی کنه خدا شاعري یا دا لوبې ټوکې دا د تعلیم سره څه تعلق نه ساتي لکه اوس راځي زما کور ودانې خورشید جهان راشد عقل دا خاج دا هلو میراوسا همدا خره چې دا لګینې په ایمان چې زما خو قسمت کې اجرام نشته شته اے میراوسا مال بیګا ټول شپه خوب نه راتلو د چا د غمه الین تراتلم د دې د غمه وی شاعران را پاسېدې د تولینا راتللې ترالینا شاعران وی خوب خندا په بیغمه کېږي رحمانا